هر انسان چې مور او پلار تنګي، مور او پلار ته تکلیف ورکي، مور او پلار خفه کوي، مور او پلار ته پریشانی جوړي، خدمت یې نه کوي، د دې ډیر عذابونه دي. یو عذاب یې دا دی چې کله مرګ راځي خدای به کلمت نه یې رکي، بې ایمانه به لاړ شي. هر چا که مور او پلار تنګول خدای به هغه ځواني مرګ کوي، په ځوانۍ کې به خدای ورله مرګ ورکوي. هر چا که مور او پلار تنګول، مور او پلار ترېنه ناراضه و، په عذاب وه، دته به په ژوند خوشحالي نه میلاویږي، پریشانه به ګرځي، غمجن به ګرځي. هر چا که مور او پلار تنګول دته به خدای مال و دولت نه ورکوي، که یې ورم کي دی به پورې حیران. چې یو هغه عمل چې د چا نه په آخري وخت کې ایمان ځي هغه دا دی چې څوک مور او پلار تنګي. چې د چا مور او پلار وفات شي که ناراضه تلي، اوس هغه کارونه شروع کړي، دعاګانې خیراتونه مور او پلار پسې وکړي، الله به مو مات کړي. که د چا ژوندي خوشحاله کړي نو نور هم خوشحاله وساتي. که خدای نه کرده یو چا د پلار او مور سره څه جنجالي، زما وروڼو د اوس بیان نه وروسته بل یو کار مه کوئ، ورشئ مور او پلار لاس مچ کړي. والله که دې یا دوکه کوم یا دې په جذبه کې راولم، درته حقیقت وایم چې مور او پلار راضي که الله به درنه راضي. تعلیم الاسلام رادیو